ستانکزي ویلي افغان نجونو ته باید د زده کړو حق ورکړل شي، د ښوونځیو تړل د حل لاره نه ده. په سلامونو مهرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو را سره تر پایه وګورئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي ویلي په افغانستان کې نجونې له ښوونځیو راګرځول د دې هیواد د نیمایي نفوس حق خوړل دي. نوموړي د نجونو د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو پر اوسنۍ تګلاره نیوکه کړې او وایي افغان نجونې له ښوونځیو راګرځول د حل لاره نه ده. ښاغلي ستانکزي دا څرګندونې د یکشنبې پر ورځ کابل کې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور د شپږم تلین مراسمو کې د خبرو پر مهال کړي دي. نوموړي پر طالبانو غږ کړی چې باید د ولس غوښتنو او ستونزو ته په کتو خپلې تګلارې جوړې کړي او که داسې نه کوي نو د ده په ټکو د حکومت موده به یې ډېره محدوده وي. یاده دې وي چې طالبانو تیر کال اګست کې واک ته له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او له کبله یې سلګونه زره نجونې له میاشتو راهیسې له زده کړو پاتې دي. طالبان وایي تر هغې چې مناسب شرایط نه وي برابر او نوی تعلیمي نصاب نه وي چمتو شوی د نجونو ثانوي ښوونځي به تړلي وي. خو شیر محمد عباس ستانکزي د یکشنبې ورځې په غونډه کې وویل افغانستان کې ښځو ته په ډېرو نورو برخو کې هم هغه حقونه نه دي ورکړل شوي چې اسلام یې ورکوي. نوموړي وویل افغانستان کې له پخوا راهیسې په کلو کې د ښځو شرعي حقوق چا نه دی ورکړی. تر اوسه پورې کونډه یا پیغله خپل اختیار نه لري چې میړه وکړي. ښځه که د میراث حق وغواړي ټوله دنیا د شریعت خلاف ورپورې خاندي. د تعلیم حق چا نه دی ورکړی. دا ښځې به اسلام او شریعت چیرې زده کوي؟ خو په مدرسه او مکتب کې به زده کوي. دا د حکومت وظیفه ده چې د فساد مخه ونیسي. ښځو ته باید هغه حقوق ورکړل شي چې خدای رسول او زموږ افغاني دود کلتور ورکړي دي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.